انا خدای تبا شوم وای 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 ډاکټر کرسي کم نه کې دا کېنه دی امیر دی خاجي یا الله خیر اوف یا الله خیر سم مسله ده وای خدا با کتابا شوم ډاکټر صاحب ګوردا مې درد په ګوردا فوش یا خدای پاک نوم دې څه دی ګوندمار دا مسله ده کلی نه ده دا جی کله نه چې بابو اعلان مطلب میاشت چې کله ولیدی شوه که نه بس پاک شپه باندې ما یو باندې یو اجتهاد درد رالو جی لکه مطلب دا چې په بوزه کې په تا باندې درد نو نه جی بوزه کې بالکل ټسټونه مې کړو داسې صفا و نو تا ته به دې روژه کې څنګه یو دم پته ولګېږي بغیر ټسټونو تا ته پته ولګېږي کاڼي به نه جی زه په ځان پوهېږم که نه چې درد رالو ما ته پته ولګي چې ګرده کې دا بکورې پرتې پادری یار ګوره ته خو بغیر الټراساونډ ډاکټر لاس خوځاوه بس چټۍ معدې مسله خو ته نشته که نه معدې م راته لږ تکلیف شته دا معده پړسېږي جي دا چې لکه دا ولږه په ما راشي که نه داسې ټامبه ترې جوړه شي جي چینجي منجي خو نه پرېوځي چینجو خو یاره جي بس چینجي م کله ناکله پرېوځي جي ښه لکه چینجو مثلا درته شته چینجو پکې لږ شکایت پکې هم شته دی د سټایل نه دې پته لګي چې ښه چینجي در پکې دي ښه داسې کار کوو د الټراساونډ کول غواړي الټراساونډ را کوو بغیر الټراساونډ به داسې ریزلټ اوټ نه شي لکه چې ما ته نتیجه واورې ستا څه مطلب دی چې لکه ته روژې نه شي نیولې لکه روجې خو نیولی شو ولې نه شو مسلمانان یې الحمدلله خو لکه اوس ما ته لکه ډېر چوړنګ والا تکلیف دی که نه زه حیران په دې یم چې په روژه کې په تا باندې څنګه تکلیف راغلی اوف غږ یې راځه الټراساونډ به وکړو الټراساونډ به وکړو ځه ای درده خدای دې تباه که الله قرآن کو دې درد ته نه یم د ټینګې نه یم ډاکټر درد ته د ټینګې نه یم څنګه چې تاسو ته پته را چې آی پی ایل شروع کېدو والا دی نو زه به نن تاسو ته یو داسې پلیټفارم باره کې خبره کوم کوم کې چې تاسو میچ کتلو سره سره پیسې هم ګټلی شئ زه خبره کوم د پیری پلس کوم معنی چې د خلکو پوره اعتماد دی بله خبره که تاسو زموږ پرومو کوډ استعمالوئ نو تاسو ته 40,000 روپو پورې بونس هم ملاویدی شي دلته ډپازټ او وډرا میتھډز ډېر زیات اسان دي تاسو جیس کیش ایزی پیسا یا بینک باندې خپل ډپازټ او وډرا کولی شئ نو بیا انتظار د څه خبرې د هموس کمنټ باکس کې ورکړل شوي لینک باندې کلیک کې زموږ پرومو کوډ استعمال کې 40,000 ریوارډ ترلاسه کې او ښه ډېرې پیسې وګټئ دا بخیر دي دا الټراساونډ وکړو که نه وایي الټراساونډ وکړه که نه ته پرېوده لږ ورته تیز که نه چې دا نتیجه صحیح روباسي بېغمه شه بېغمه شه دا الټراساونډ ورته لږ تیز که نه چې نتیجه کې فرق راونه باسي ته بېغمه شه ته ټینشن وایي د روجي وچ دړه ډاکټره که دا الټراساونډ کې لږه مسله وي چې اوبه ورته وڅکم نه څه خو به مسکه الله به خیر کړي ښه وایي خدایه خو لا سار دی ته خو پښمنۍ کړی که نه وایي که دا حال یې زه د پاتې نه یم دې روزونه څه یم که زه وایي څه وایي ډاکټره لږ صبر وکړه لږ ساړه وخوره ها ته وګوره ګټان خو به پکې پراته وي لازمي به پکې پراته وي هغه خبره نشته وایي یاره فلحال خو خدای شته شګې د رقم نه لګي نه ډاکټره غلطېږي خدای کو غلطېږي دا د بکورې پکې دي جي څه وایي ډاکټره ته لږه ګزاره وکړه ښه نه کېږي ګزاره نه کېږي هېډ اوپر سوه وایي ډاکټر وګوره ګټ په پکې راغلی دا شین ګټ په پکې پروت دی خوړ ده الحمدلله د شګې د رقم نه لګي ډاکټر نه پوهېږي ته وګوره لازمي به پکې دقه ځای کې دقه ما ته ښکاري کاڼي د پاسه دي د دغه ایښی ښه که تاسو دا خوله لږه بنده کړه که نه کېدای شي زه دا رزلټ بیا لږ راوباسم ښه جي ته مریض کم او لانجه مار سې ووایي دا روژه چې ختمه شي بیا به زه ټیک ټاک شم انشاءالله بلکل دوایانې به استعمال کړو خو لکه دا دی چې بس اړولې دي دا ورته اوس لکه دا دی د اوبو تکلیف یاره کونډمار صاحب جی الحمدلله مبارک شه نه مړه روجې راته معاف شوې نه ماشاءالله د کاڼي درک څه چې د شګې د رقم درکې نه لري بلکل د ګورده کلیر صفا پرته ده لرې مړه ډاکټره تا دا ایم بي بي ایس د کوم ځای نه کړی دی ما د الحمدلله د پاکستان نه ته نه پوهېږې ته راکړه ماله دا ټي وي دې خوا راواړوه ته مړه ته څه کوې دا وینه ډاکټر
څه دا ګول دا بپوره نه دا سپینه وینا ما ته خو نه ښکاري خدای دې خرڅ نه کړه دا مرود په شان دي سپینو ګدکان ته نه ښکاري تبا او برباد چې په پختۍ باندې دې پرو پیښې دي څنګه ډاکټرانو باندې سر دې خدای وکړه نتیجه اورولې کې اوري را پاسه راځه بس اے ډاکټرا ها داسې کار وکړه که نه واو بس چې په دې ګرده کې ته څه وایې چې لکه خرابي نشته نو دې معدې ته راتاو شه ته فلحال دې خوا راتاو شه معده هم تباه ده که نه معده کې هم بس ډاکټره داسې کار دی کونډه ما ته خو دې لږ ځم کې ټیک نه شو ما په خیال دې چک کولو سره ټیک شو دغه شته دا روژه رانه په دې لږ ساعت کې هېره شوه ډاکټره روژه واو اصل کې ډاکټره دا ګردې تشي دي که نه اوبه ورته پکار ده راغونډې شوې لکه د تورۍ راغونډې شوې مرم ده نه اختر ته ډاکټر صاحب زه هم خیر د سپیریټ اوبه راکړه خو دونه څه راکړه چې ور وایړو ما خو دې شته که د غوږ هغه ساس کې نه دی هغه دله په دې خوله کې وکړم ښه ټیک ټاک ګولۍ ته لیکم دا به سهار او ماښام په مړه باندې خوري صحیح ده کم ټایم کې چې پښمني ته راپاسي هغه ټایم کې به وخوري نه بیا چې څنګه روژه ماته کې بیا به وخوري ښه نه ډاکټره دا د پښمني دا ګولۍ لس بجې ته نه ځي اخوا نه خوښه دې نه ده چې 12 بجې ورسره اوبه هم وڅښي ښه خو وه ښه نه وه ټیک ټاک دا ګولۍ ځان له واله انشاءالله تعالی ټیک شو ها ځان ځان سړی روجې هم نیسه هېڅ هم در باندې نه کېږي خو دې شته چې وزن دې پکې الټه شي واقعي او کمیږي نه پته نه د هندو مسلمانېږي ډاکټره مړه بس نه شو که نه لکه داسې څودا عادت شوي یو لکه د روجو د نیولو نه یي که نه لکه زه درته یم چې زما ګرده کې مسله ده او ته وې نه نو ځان نه دی لکه ډاکټر نو ځان نه داسې پلار جوړ کړی مړه دا ډاکټر به نیسي خو دی او دې جولې ته وګوره زه ته یم ګرده کې مسله ده دلته ما ته به دې پرچه باندې ولیکه چې دلته مفتي ته کېدم خلک ستا ګرده کې مسله شته شته پکې که نه شته ګوره زه نه دی زه الحمدلله 5 وخته مونځ پکې کومه ټیک شوه او دغه هم پکې تلاوت هم پکې کومه تلاوت ورسه خو زه کومه خو صرف د روژې د نیولو پکې پلار نمبر دې راته ولیکه په دې نمبر والا پلار ورته وې پروت دی په سټیچر ښه السلام علیکم کاکا جي څنګه یې ښه د کونډمار پلار یې ښه هغه خو دلته راغلی دی په ګرده باندې ډېر شدید درد راغلی نه ټیک کېږي که نه څه مسله مو ته نشته ټیک دی داسې نه خو چې ګرده نه پرېوځي بانې کوي ښه نو بیا داسې کار وکړه کاکا دغلته یو خر شته ولاړ دی دقه خر راوله صحیح ده په دقه خر نه به ګرده لرې کړو دې ستا زوی ته به یې ولېږو او ستا د زوی دا ګرده چې کوم ده دا به دې خر ته ولېږو مسله به هواره راوله لکه ډاکټره ګډه وړې وې مړه پلار دې وویل مسله ورته شته لکه مسله سره صاحب د ګرده وچه ده ختمه ده ما سره هم ټینشن دی د خر دا ګرده ور ولګوه چې مکمل لکه سوټي ګرده خو زما ټیک ومه ډاکټره دې معده کې مسله ده که نه هېڅ مسله نشته دغلته سم له اپرېشن نه خبره واوره ډاکټره قصاب له ور نشي خدای ګرده د نه وباسي ما ته د خر ګرده لګي تا ته به ډایرکټ د چیلي لګولي پوه شوې خپله ډاکټر یم زه د ګردې اپرېشن نه راوستم اپرېشن لري چا ته اوس وګوره ینګ هلک دی وایي ګرده مې کار نه کوي ګرده مې خرابه ده الټراساونډ مې ولو صفا پرته ده د روژو نه ځان پټوي مسلمانۍ ته ختمه شوې ده که ینګ هلکان دي لیدل ډاکټر صاحب ما دې اپرېشن نه در وغوښتي خدای شته داسې ول اپرېشن مې به دې چاړې کې پرې کوه خچاریالو کو سرنګو خیر اسحاق صاحب جوړیو سیشه اسحاق صاحب تا سیب دې اوس ولې ټچ کو تا سیب دې اوس څنګه ټچ کو سیب دې اوس څنګه ټچ کو خوشي زیا غلخور صاحب دغه څنګه جی خی خیر دی یاره جی تاسو خو
ماشاءالله ډېر غټ غټ نسوار چونډیک دي په دې لاسونو کې دا مې په دې خې دي چې اچولی خو یاسم نشو بند دي را باندې دې ترخونو کې اچو کو دې نه چاته مزه حاصله کو لکه دا پرېږده مړه نسوار په دې غوږونو په دې پوزې په دې سوري کې مې یو کېده ډېر سمه ښځه وکنه ظالمه ده ته مې سړیتوب دا روژه خو ستا مکروه کېږي بته داسې مولا راغلی چې مکروه کېږي ما ونیوله ما پې ځان له زاره شنه کړه دا پرېږده مړه د ملکان نه دی وختي را روان وم یاره یو بس والوت واخوا سیده په بل طرف ور واوښت پاوا نوره څه ډوزه نه وه چې هغه دې پاسولی وي څه دې وې څه مې نه دي ویلې جي خپله مې خطا شوه جي چې ویم الوزي بس وی الوزي جي هاتي الوزي په دې نه منلو باندې یو نسواري خپل خوږ ملګری قتل کو بلې نه خبر کوه جي داسې کار شوی دی شیردل دی نه دي د د هغوی غوا لنګه شوه ښه مبارک شه ښکلی مزېدار مرسیډیز بچی راوړو موټر موټر یې راوړو موټر راوړی دی جي راوړی دی ما په خپلو سترګو ولیدو جي تا لیده ما ته پته وه چې تا به لیدلی کول دی د غرګه تندی لنګه شو نو صبر وکړه که نه ښه جي دغه خو نه دی ټینکی خو نه دی چې بس پی به کوي ښه جي هلکه جي د هغوی د دغه میخې نه خبر شوې که نه نه که استاده شوه په سکول کې که نه واو یاره جي ټایم قابو نه دی ټایم خو قابو دی ښه جي استاده به جي مې خبر استاز دی استاز شو صحیح دی زه لاړ شم جي ورشه ته ورشه ځه دا جي دې بیا ولې ووې پرې دې غرق نه کړه جي او سیب یاره جي زما صبر تمام شو جي ګوره دا پرې اخرنی ګزار بل ونه کړي خدای شته چې په دې رختي کې دې کېدم دلته بل ګزار ونه کړي که ته نسواري که نه خو زم ګوره ډېر څه به وکړې ته به څه وکړې هلکه سړی شه دا نسوار ته نه پاتې کوم هلکه سړیتوب زده کړه ګورې ماښام به ګورو ماښام سړیتوب دی ښې ماښام به وځه ماښام به ګورو زویه جینې هلک ته به یې اواز کړی وی نو ټایم نه دی پاتې اواز کوم ته مړه چې ګورېږي به اذان به وکړي بیا به خولې دواړو چینګې نیولي زویا زویا پاسه پښمنی ټایم دی پاسه زره شبه زه 15 منټه کې زره یا ښځې دا قرآن یې رانه دی ورځه ما پسې پلار او زوی ما له دا اړه شین کو دا خو لا ته وې واده وله وکړه اوس خو لا تا ما خو کم ساتم دی به د هغه د هم ساتم دویمه م وله وکړه مخه سره دویمه وله وکړه ځان له ولې نه کړو زویا زویا پاسه که نه 15 منټه صبر وکړه که نه چا خماره که 15 منټه پاتې شو اذان به شروع یو بیا به درله شونې درنه کوي خدای دې به یې غرق نه کړی که لکه دوا سړی وکړي ورشه که نه خدای شته چې به ته هم را باندې کوم او دا زوی مې را باندې کوم مړه د نه خوله کې نه شم ایښودی تا را باندې مس کړی ستاسو د اسه ده شي دا زامن ده شي مړ شو زویا پاسه که نه اذان ته لږ ټایم دی پښمني وکړه پاسه که شبه که پلار د پسرانو نه سټ ته د اکاونټې نیسي یا الله توبه ورشه سړیه ته پوه شه دا زوی دې پوه شه زه په ارامه دا پښمني کوم ستا د لاسه زه په پښمني پوه نه شم ماته اوس پرېږده ورشه ځه ما کار دی دا کار د نیاز منتوب نه دی دا د ډانګي سړی دی دا ته لازم وستونه کوم مور یې وایي د ده نه زه پالټ جوړوم پالټ وایي جازونه به پاسوي خدای شته که خرم وچلی
شپاړس پېرې خو دی پسې دا مور غریب راغلی په پښمني دې پوه نه کړو په ټایم وده کېږه ټوله شپه فلمونه وګورئ چې کوم د پښمني ټایم په هغه ټایم کې بیا وده شئ مونځ اودس ته هم نشته دغه موبایل هم سپاره هم ترې جوړه کړې ده خوشي جامون مه کارېږه ورته اوس که نه چې دا پښمني خو کي که نه تا را باندې مس کړی خیر دی ځوان دی به ځوان دی چې اول دې خولې ته ونیولې ګیلاس ستا دی وڅښه ډک شه بېلمازه خوله ناست دی شه به ځان ته ټایم کم پاتې دی زر کوه داسې دي داسې دي مور دې خو سره مالګه نشته هلکه زر زر وخوره ګینده لاسه مې خوږېږي ښه قسم زه په دله کور کې بوسېږم که نه بس تشه دغه لوبیا ده داجي خدای کوم زما په خېټه کې به دا لوبیا راخېږي یو ورځ چېرته غوښه دې رانه وړه خو ډزو لوبیا او دا وګوره دا وګوره چېرته هم غوښه ونه خوړله زویه ناشکري مه کوه خلکو کره سپور هم نشته تا ته 3 قسمه ترکاري پرته ده دا 3 قسمه ته وخوره داجي به داسې مې خوږېږي د خوراک وکړه په دې کې مالګه نشته په دې کې چیني نشته دی او په دې کې نو داسې دي دا سالن به دي داسې دي یو بل ته پاسه د دنیا ټیم دی 1 غنټه ټیم پاتې دی او پاسه یو به سړی وختي را پاسوي او بل دا دی ګوره خوند درک پکې نه لګي غوښه تن راوړي صرف صابون یې دغه دی موږ خورو داسې دي زه یو چرګ راوړم ښه صحیح ده او روړې ته وګورې سړه روټۍ ده او دې ته چې تا خو ګرمې نه کې واده خاصم چاره نه کوي چې نه کوي بس دقسې خیمه بس پرېږدوئ سړی مې راپسې سړی به یې روجي نیسم دې سړیه ته ورته ګور دی په ځای ورته تو واده وکړه صبر وکړه دلته بریاني دا چرګ راوړم دا بریاني هم نه خوري نه یې خورم داسې دي بریاني داسې دي ته ورشه ته زما ملګرو ته وګوره خیمې خوري تیکې خوري هر وخت او زه دغه بریانۍ ته ناست یم پوه شولې د خوند درک پکې نه لګي او دا نه پکې مالګه شي نه پکې مسالې داجي بړپېچ رخېږي ستا ملګري زه وینم هغه کارونه خپل محنت هم کوي ته څه کې صرف فلمونه ګورې ډرامې ګورې پیسې را چې نوکري ځان له دغه کمه چې نوکرۍ ځمه ول دا ډېر ذهني قابل یم سکول هم د ډېر ویلی کنټرول په دیوالونه باندې دي تا د چرګ راوړم تا دغه کړی دی سکاره داسې دي لږ که نه خورم اړه خورم یې نه دا سالن به داسې دې نه خو چې بل چا په کور کې دی راوی زر دا چرګ راوړه که نه دا چرګ راوړی زر راوړه که نه دې دوکانونه نه بندېږي چرګ دله راوړه ته کښېنه چرګ دله راوړه بیا به څه ګزاري بیا به څه ګزاري په تا چرګان وخورم شوګر په حال وباسئ نخرې خبرې پکې مه کوئ ستاسو موریانې دا زنانه تورسرې خویندې میندې م راپاسي په دې پښمنۍ کې در دومره هر څه تیار کړي مخې یې ته کېدي شکر پې وباسئ چې زه د دې اختر نه د دې روژې نه زه پنډۍ ته راغلم پنجاب ته که نه ته به ما ویني وایم ورشه امریکې ته راشه دغه شي دغه مې خدای شته دې شي ته
وګوره دا پیاله د دارې سر را بغوم دا رمنې هم دی ماس کړو دی ناشکري چې څوک کوي هغه د خدای پاک نافرمان دی شته هر څه به د باندې خدای بند کړي په هر حال د الله پاک شکر وباسئ په دې روژه کې د ښځو سره خدمت کوئ الله پې خوشحالېږي خوشي زامن ها دې ځای کې دې بېایماني وکړه که نه ما له ښځه وکړه پرېږده چې زه ورسره خدمت ونه کومه بېبې ده ته ورسره خدمت کوه ځه غږ شي ځه که نه ځه څنګه ولې ځه که نه غږ شي ځه ولم دې دا پیره ځه ولم دې ځه غږ شي داسې زوی نه خو نه زوی ښه دی ستا په ځای چې خدای پاک لور را کړی وی نو دې مور سره خو به خدمت کولی که نه